په کابل کې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره د درملو د تولید فابریکې په معیاري توګه فعالیت پیل کړ. آسیا نور د درملو تولیدي فابریکه له څو کلونو مخکې فعاله وه چې د هېواد د نورو تولیدي فابریکو په شان یې په ښه توګه درمل تولیدول. اوسمهال دغه تولیدي فابریکه د نویو او پرمختللو وسایلو او نوې ودانۍ په لرلو سره په معیاري توګه فعالیت پیل کړ. فابریکه تولیدی آسیا نور 80 قلمداد چی میکنه؟ تولید میکنه، ولی بسیار با کیفیت، با کوالیتی، ولی با وجود که کیفیت و کوالیتی دارن، همکاری ملت و دولت هم ما خواهند. دغه فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې د خوړو او درملو د ادارې همدارنګه د چارو د عالی ادارې مسؤلینو ګډون کړی و چې په هیواد کې د تولیداتو د کیفیت په لوړولو خبرې وکړي. دغه شانته یو تولیدي فابریکې افتتاح یقینا د ښه زیری ده، ښه پیغام لري او د هیوادوالو لپاره هیله بښونکی ده. 80% د افغانستان د عوامو خلکو مصارف په مریض باندې مصرفیږي، 80% عایدات په مریض بیرته مصرفیږي. که دغه برخې معیاري وي بیا به دغه مصارف په مریض دومره نه مصرفیږي. د آسیا نور د تولیدي فابریکې په لومړي پاس 4 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې. مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د درملو د تولید په برخه کې خپله پانګونه 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته ورسوي. ما همیشه در اینجا سرمایه گذاری کردیم و 360 نفر عملا در فابریکه کار میکنه در سطح کشور و ما امیدوار هستیم به تشویق امارت اسلامی افغانستان و تشویق اداره محترم FDA افغانستان و به تشویق ارگانهای مربوطه تا ما بتوانیم تولید بهتر و خوبتر به هموطنان عزیز خود عرضه بکنیم. د یادونې وړ ده چې د آسیا نور په تولیدي فابریکه کې 88 بیلابیل ډوله د لوړ کیفیت درمل تولیدیږي چې په یاده فابریکه کې سلګونو کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابره شوې ده.